اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملګرو د پښتنو هر کور هر حجرې هر کوڅې ته ځان ورسوي او هر پښتون هغه خبر کوي چې خپلواک پښتونستان غورځنګ څه غواړي خبرې کوي چې خپلواک پښتونستان غورځنګ ووټ غوښتونکې سیاسي پارټي نه ده د آګاهۍ جرګې او پاسون په لار په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون اولنې حق ثابت لیدل غواړي د پښتنې خاورې په ټولو وسایلو سرکاري چوکو نوکرو اولنې حق د پښتنو غواړي په خاصه توګه په سرکاري چوکو باندې اولنې حق د پښتنو ځوانانو د جوګه ځوانانو رایج لیدل غواړي پښتو ژبه کې بنیادی زده کړه چې د پښتنو ماشومانو ولنې حق ته لازم حق ته رایج لیدل غواړي خبرې کوي چې خپلواک پښتونستان غورځنګ چې دی نو دا د پښتنو خاوره د پښتنو ټول حقوق چې څومره حقوق دي چې په دې پښتنو خاوره باندې اولنی څومره حقوق دي د پښتنو هغه خپلواک پښتونستان غورځنګ د آګاهۍ جرګې او پاسون په لار چې دی هغه رایج لیدل غواړي عملی لیدل غواړي او دا غوینه په دې کار کې مرسته غواړي دا غوینه ملګرتیا غواړي دا ورته وایي چې خامخا لازم نه چې تاسو موږ سره سمالي مرسته وکړي تاسو د خپل وس مطابق موږ سره د خپل کار مطابق موږ سره مرسته کولای شي ملګرتیا کولای شي دا تاسو خاوره ده په دې باندې اولنې حق تاسو دي دا تاسو وسایل دي په دې باندې اولنې حق تاسو دي دا تاسو زمکه ده په دې باندې اولنې حق تاسو د جبې دي نو چې څومره کولای شي پښتنو ته دا پیغام ورسوي او زه هم چې سلیش 2023 اخره پورې چې دا آګاهۍ دا مهم خامخا سره ورسوي مننه الله مخال